السلام علیکم. دا ویډیو سپیشل د زلمو لپاره ده، نارینه‌و دپاره ده. هغه زلمي چې د هغې واده شوی دی یا واده کېدو واله دی، نو دا معلوماتي ویډیو خامخا وګورئ. ملګرو زموږ معاشره کې داسې حال دی چې څوک واده وکړي یا لږ واده وشي، نو لا میاشت دوه تېر نه وي چې د هغې پریشانه شي چې یاره زمونږ د وایف پرېګننسي ولې نه کېږي، حمل ولې نه کېږي. یا که هغه خپله پریشانه نه هم وي، خو زمونږ چې کوم ګیر چاپېره خلک وي هغوی سره پریشاني شي، هغوی سره فکر شي، ځکه چې زمونږ د خلکو خو د نورو په ژوند کې عمل دخل وي، ډېر زیات د کار وي پکې، نو هغوی ورته وایي چې یاره خوشخبري به راته کله اورئ، موږ ته څه حساب کتاب دی، حمل ونه شو، پرېګننسي ونه شوله، نو هغه واده لږ چې هغه ډېر زیات پریشانه شي. چې پریشانه شي نو په ځای د دې چې هغه خپل ځان کلیر کړي، خپل باره کې هغه انویسټیګیشن وکړي، تشخیص وکړي چې یاره څه مسله ده، هغه خپل کور والا په مخ کې ډاکټرانو باندې ګرځول شروع کړي. نو دا بالکل غلط طریقه ده. د ټول نه بهتره طریقه خو دا ده چې تاسو چې یو ټیسټ دی، سیمن انالیسیس، سپرم کاونټ ټیسټ دی، چې هغه تاسو د واده نه مخکې وکړئ. د واده نه مخکې د ټول نه بهترین طریقه دا ده چې تاسو کله واده اراده شي یا د واده پروګرام جوړېدل شروع شي، میاشت دوه پکې وي خامخا، نو تاسو دا ټیسټ خامخا کوئ، سیمن انالیسیس یا سپرم کاونټ ټیسټ. تاسو لیب ته لاړ شئ، باقي به تاسو لیب والا پوه کړي، هلته تاسو لاړ شئ، دا ټیسټ خامخا وکړئ. که چېرې ټیسټ کلیر وي نو بالکل تاسو واده ته تللی شئ، واده وکړئ خپله، انشاءالله تاسو به صاحب اولاد شئ، مسله به نه وي. که فرض مسله وي نو بیا کور والا تاسو بېشکه ډاکټر ته ښودی شي. خو که نه چېرې تاسو د واده نه مخکې دا ټیسټ وکړو، دې کې مسله راغله، یعنې سپرم کاونټ کم وي یا سپرم کمزوري وي یا پکې څه انفیکشن وي، د هغې مطابق ټریټمنټ وکړئ، د ښه ډاکټر نه علاج وکړئ، انشاءالله نو ستاسو مسله به ختمه شي او بیا بالکل تاسو بېشکه واده کولی شئ. اول خو ضروري نه چې خامخا میاشت دوه کې پرېګننسي وشي، دا میاشت دوه درې شپږو میاشتو پورې خامخا انتظار کوئ. دا یو نارمل خبره ده، ضروري نه چې خامخا ړومبي میاشت کې وشي، دویم میاشت کې وشي، لیټ هم وشي، دې کې پریشانۍ څه خبره نه وي. خو بیا هم تاسو پریشانه یې یا د خلکو د لاسه تاسو پریشانه یې، نو بهتر دا دی چې تاسو نیغ په نیغه کور والا ډاکټر ته بوځئ. بهتر دا دی چې تاسو خپل ټیسټ وکړئ، سیمن انالیسیس، سپرم کاونټ چیک کړئ، هغه کلیر وي، صفا وي، انفیکشن پکې نه وي، او د سپرم چې کوم کاونټ دی هغه برابر وي، د منۍ تجزیه چې وشي او هغه صحتمند وي، تاسو به لیب والا مو یا هغه ډاکټر ته تاسو هغه ټیسټ ښودلی شئ، هغې نه پس تاسو بېشکه خپل کور والا ډاکټر ته بوتلی شئ. خو که چېرې تاسو ډایرکټ هغه نیغ په نیغه ډاکټر له بوتلل، نو هم به تاسو ډاکټر به تاسو ته د سیمن انالیسیس ټیسټ ایډوایز کوي. نو بهتر دا ده خپل ځان کلیر ساتئ، ځکه چې پښتنو معاشره ده، بیا ډېر زیات مسایل خلک فیس کوي، احساس کمترۍ کې هم ځي، نور مسایل راپېښېږي. نو ټول نه بهتر طریقه دا ده چې تاسو خپل ټیسټ د واده نه مخکې وکړئ، سیمن انالیسیس، سپرم کاونټ والا. که نه چېرې تاسو واده کړی وي نو بیا هم په دې راځي چې کور والا ډاکټر ته بوځئ، هغې نه مخکې دا ټیسټ خامخا وکړئ. زما را دعا ده الله پاک دې ټولو بې اولادو له نیکمله اولاد نصیب کړي، امین. خوشحاله اوسئ. که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي وي نو زما دا چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ، داسې معلوماتي ویډیوز کتو لپاره، او دا ویډیو خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسي. ډېره مننه، الله حافظ.